په نامه د مجلس قدرمنو ګډونوالو تلویزیون لیدونکو ته سلامونه. ستانکزی صاحب، سیاسي ګوندونه په افغانستان کې بې حده ډیر دي. هره لوټه جګی یو سیاسي ګوند ورلاندې دی. دغه ګوندونه په خپل ځان کې 200 کسان او 100 کسان هم نه لري. ډیری ګوندونه دي چې اعلان د دې وکړي چې موږ مظاهره کوو، 50 کسان هم نشي راټولولی. دا ګوندونه هم نن چیغې او نارې وهي چې موږ سره مشوره نه ده شوې. ښه نو تا سره ولې مشوره وکړي؟ ته خو څوک یې نه. دغه ګوندونه دي چې کله ټاکنې کېږي موږ ورځو ورته وایو چې راشه موږ سره ودرېږه، ځکه چې یعنې همدا د حساب ګوندونه دي ظاهرا. هلته یوازې د دې دپاره چې هغه د ګوند نوم خپل کړي ورځي. په لویه کې زه دومره ویلی شم په افغانستان کې د مشورې مستحق نه دي دا ادرسونه؟ د مشورې مستحق هر افغان دی چې ورسره وشي. یعنی په لویه کې که موږ تاسو په دې فکر وکړو، هر افغان د دې حق لري چې مشوره ورسره وشي، چون سوله یوازې د حکومت نه ده بلکې د ټول ملت ده، د افغان ولس ده. دومره ویلی شو چې اغېزناکه ګوندونه څوک دي. اغېزناکه ګوندونه په اوس کې څوک دي؟ هغه ګوندونه دي چې پرون یې کابل خاورې که، ایرې که، یو په بل په سرونو میخونه سره ووهل او یو بل یې ووژل. هغوی تا سره په هیڅ قیمت دغسې یوه لاره نه خوښوي چې د افغانستان د بهبود دپاره، د افغانستان د یووالي دپاره، د افغانستان د پرمختګ دپاره راتلونکی وټاکي. اوس دا قضاوت د یوه هم بر اساس کوئ یا باید لاړ شو عملا د هغوی طرحې وګورو چې هغه د سولې لپاره څه لري؟ وحدت څه لري، حزب څه لري، جمعیت څه لري، افغان ملت څه لري، نور ګوندونه چې دي، نور سیاسي شخصیتونه او سیاسي محوریتونه رامنځته شوي دي، دوی څه لري؟ دوی وایي چې حداقل ما سره خو د مشوره وشي چې زه طرحه لرم ورسره شریکوم. پخوا وایي طرحه نه، اوس طرحې ډېرې شوي. ګورئ، د افغانستان ولس د هر چا سره چې کینې یو څو ټکي لوستي، هغه د افغانستان په یو څه سیاست پوهېږي. ټول په دې پوهېږي چې دغه اوس ګوندونه چې دا نارې وهي، دوی څه غواړي؟ دوی واک غواړي، دوی څوکۍ غواړي، د سولې په لټه کې هم همدغه شی غواړي. هر څه دوی سترګې پټې کړي دي. دوی دپاره سوله نه ده مهمه ده. دوی دپاره د افغانستان راتلونکی نه دی مهم، امن نه دی ورته مهم. اوس نظر مو دا دی چې باید ورسره مشوره ونسي. زه دا وایم مشوره دې ورسره وشي. او چا سره مشوره کوي؟ تاسو وینئ یوه ډله ده چې د حکومت مخالفین دي، یاغي شوي دي او دوی خیالي حکومتونه اعلان کړي دي. اکثریت یا ووایو چې د یو څه ګوندونه، یوه ډله ګوندونه په همغه کې یو ځای شوي دي، دوی ته چې 10 وارې کلمه ووایې ستا اسلامیت نه مني. بنان تا چې مسلمان نه بولي، ستا د زړه څخه دی خبر وي، د غیبو نه خو یو الله خبر دی. دوی درته وایي چې زه ستا د زړه خبر یم، ستا په زړه کې دا دي. وسړیه راشه هلته سوله ده، راځه چې لاړ شو دواړه. خو دغه راځه چې لاړ شو دغه لفظ کارول شوی دی، دغه کار کارول شوی دی. دوی نه دی شوی، کارول شوی دی. عیني شاهد دی. افغان ملت ګوند دی، حزب وحدت دی، حزب جمعیت دی، حزب اسلامي دی، دا هغه ګوندونه دي چې ادعا کوي چې خبرې سره نه شي. کرزی صاحب دی وایي چې په ټول احترام دغه ګوندونو ته چې تاسو یې نومونه یاد کړل، زه په ګوندونو باور نه لرم په افغانستان کې، چون همدا ګوندونه و چې افغانستان یې دې حالت ته ورسوي. په هر صورت اوس سیاست هم دوی کوي که نه؟ سیاست هم دوی کوي. خو دومره ویلی شم چې همدا ګوندونه دي چې نن یې خیالي حکومتونه اعلان کړي دي، نن یې د افغانستان په خلکو پسې راخیستې، په ملت پسې راخیستې، دوه سري جوړه کړې ده، لکه څنګه چې د امیر دوست محمد خان په وخت کې دوه سري جوړه شوه او 2 پاچاهان. درې مثلث دي چې ټولو کې بېباوري خوره ده. طالب پر حکومت باور نه لري، حکومت پر طالب باور نه لري، سیاسون پر حکومت باور نه لري، حکومت پر سیاسون باور نه لري. او توقع هم دا ده چې په دې 5-6 ورځو کې د بین الافغاني خبرې پیل شي او موږ سوله موږ. سوله معنا تفاهم، سوله معنا خودګذري، سوله معنا یو بل ته تېرېدل له یو سره. نو بیا په دې معنا چې بین الافغاني مذاکرات او سوله په دغه وضعیت چې موږ روان یو ناممکنه ده. ښه، ګوندونه خو په دې نظر دي چې حکومت دې راشي، د دغې شورا چې د سولې په نوم هغه هیات چې ټاکل کېږي د دې غړی دې ووځي. دا حق دی. کله چې حکومت موجود وي، مرکزیت موجود وي، ولسمشر موجود وي، وزیران موجود وي، پارلمان موجود وي، په لویه کې ولسي جرګه او سنا دواړه موجود وي، قاضي القضات موجود وي، هر څه د هغه د یو پرمختللي دولت هر څه موجود وي. څنګه کېدای شي چې حکومت لاړ شي، دغه هیات یو غړی ووسي او مشري بیا څوک وکړي؟ مشري درته همدغه ګوندونه چې یو بل سره خوړل یا اوس هم سره خوري، لږې پرېږدي او دغه د پړي ورپرې کړي، یو بل بیا خوري.
دغه ګوندونه به مشري درته کوي. نو لږ خو په دې ملت باید څوک ورحمېږي. همدغه ګوندونه د ګریوان ته د سر ټیټ کړي. ستاسو یوې خبرې ته راځم. همدا ده چې فکر کوئ سیاسي جهتونه تر ټولو ډېر زیات مزاحمت کوي د سولې پروسې ته. د ګریوان ته د سر ټیټ کړي چې دوی د ملت دپاره څه کړي. دوی درته وایي ما جهاد کړی. او وروره جهاد د السلام علیکم جهاد دې کړی. د جهاد نه وروسته روسان چې ووتل تا څه کړي هغه راوښیه اوس. بې له دې چې هېواد د کنډواله کړی، بې له دې چې د افغانستان اردو د ځپلې ده، ماته کړې ده، دا کبړ کړې ده او پردیو ته دې ورکړې ده. دا ډمیني بنسټونه ټول ښه هم شته ناسم هم شته، ولې په هر صورت همدغه ادرسونه دي. تاسو یې ښه یو دوه راښودلی شئ؟ تاسو یې ښه یو دوه راښودلی شئ په دې ګوندونو کې؟ دومره وایم په ګوندونو کې د ښو نوم زه نه منم. ولې نه منم؟ ځکه د هر یو تجارت وکړه که نه هر یو د ما سره مخامخ کینی زه به ورته ووایم چې تا دلته تجارت وکړه. د قوم په نوم یې تجارتونه راواخیستل. بله ورځ یې وینې هغه چا سره چې ډغرې وهلې کله چې څوکۍ نه لرې که د هغې سره ولاړې چې زه تا ته راغلی یم هغه چا سره چې توفانچې په سر سره نیولې. ډېره مننه سلامت اوسئ. شیرزاد صاحب دولت محوره سوله دغه د اختلاف ټکی دی. سیاسون متهم دي پر دې د حکومت لوري ځینو تحلیلګران لوري چې ګواکې دا د سولې فرصت یې غنیمت ګڼلی او په دې برخه کې فکر کوي چې که دې کې دخیل پاتې شي ابتکار ولري نو کیدای شي دا سیاسون چې له قدرت نه یو څه منزوي پاتې شي بیرته قدرت ته راوګرځي. او حکومت هم دغسې فکر کوي چې دا سیاسون ورته یو سور څراغ دی د اقتدار د دوام پر وړاندې او ترجیح ورکوي چې حکومت محوره سوله او اجنډا باید مخته ولاړه شي، سیاسون جزو اوسي په اعتماد کې واخیستلی شي. په دغه شکل سره چې دومره تفاوت د نظر لري سیاسون او ارګ یا حکومت مخکې تللی شو؟ پکې مخکې دا د سوال جواب یم د اصولي صاحب په دې ټولو ګوندونو ولګېدو. زه خپل هم د یو ګوند غړی یم، مشر یم. هېڅ کلمې تجارت نه دی کړی، مستقل سیاست مې کړی، نه د غرب او نه د شرق. دا شوا د خمیني نه مخکې افغان ملت ورکړی دی. تاسو کولی شئ د پخوانۍ ارشیفونه وګورئ د افغانستان. په اسلام په افغانیت ولاړه مبارزه مې کړې ده، د عدالت او د دیموکراسۍ دپاره مبارزه کړې ده. دا ګوندونه ښه تاریخ هم لري و بد هم لري. جهاد یې کړی شوروي ته همدې خلکو ماتې ورکړې چې دونه لوی برقدرت و. بیا داخلي اختلافات هم کړي دي، هغه د هر سړی پوښ او تاریخ ته به جواب ورکوي. خو اوس که څوک یې مني او که نه یې مني د همدې ګوندونو تر شا خلک ولاړ دي، یا لږ یا ډېر، زه نه چې ټول ملت ولاړ دی، خو قوتونه یې تر شا ولاړ دي. د دوی نه سترګې پټول د مسلې د حل سره جفا ده. دویم خپله طالب چې بار وایي چې زه د حکومت سره نه کښېنم خبرو ته. د حکومت دپاره همدغه استغفا ده چې د حزبونو موږ دلته مهدف یوازې ګوندونه هم نه دي، مدني ټولنې هم دي، ملي شخصیتونه هم دي چې د ټولو په ګډه یو هیئت وټاکل شي، په یو تخنیک، په یو خاص تخنیک یو واحد لیست وټاکل شي. زه د واحد لیست طرفدار یم چې طالب بیا هغه زر شي چې په هغې کې د حکومت استازي وي خبرو ته ورسره کېږي. بغیر د هغې نه طالب دا ګوندونه ټول نفي کوي، یو دې هم نه څي. خو بیا د ډاکټر غني دی بیا دا طالب حاضر کړي چې سره کېني. دا تعداد 12 شپې په هیئت په قطر کې پروت و، چا ورسره وکتل؟ نه ګوري ورسره. رابش دا تاسو سوال جواب ته او بخیر سوال اوس نتیجې ته رسېدی شو. فاصله موږ ته حقوق ده چې موږ باید لسم د مارچ خبرې پیل کړې وې چې نه شولې. بیا موږ ته حقوق ده چې لاس ورځ راتلونکي پیل کړو، مګر ډېر سره فاصله لرو. حکومت له سیاسونو سره په افغانستان کې سره طالب ولکه تر شا 15 کسان ولاړي خو ځان ته مان وي. او دا شته وی که غر لوړ دی په سر لار ده. که څومره اختلاف وي، کله چې د ملي ګټو مسله وي زه پکې د اختلاف طرفدار نه یم. تاسو نه یاست ولې اختلاف عملاً شته؟ نه عملاً شته دی، خو هر سړی به یې په دې ګذشت وکړي، په یو طرف باندې ګذشت نه کېږي. که هر سړی داسې خبره ټینګه کړي، زه په دې بحث نه کوم چې انتخابات سره کم ته و هغه اتله کره چې پرتې دي، هغه شرم چې پروت دی د هغې مودې هغه خو معلوم شي چې دا چا کړي. چا 400 پرایبټریک بسونه ورک دي، هغه خو معلوم شي چې دا چا پټ کړي. 2000 چپسونه چې ورک دي لا کال تر اوسه پورې د کمیسیون دغه ونه وي چې دا خیانت چا کړی. هر چا چې کړی، ضروري چې احمد یا محمود دا خلک د مجازات ور دي که نه؟ دا د ډیموکراسۍ او جمهوریت سره خیانت دی که نه؟ دا که احمد کړي که محمود کړی، دغه باید مجازات شوي وي. که سړی په خپله خبره ټینګ شي د خپل شخصي قدرت په خاطر، بل لوري هم ټینګ کېږي. پاچا خان د خدای وبخښي هغه به وي چې افغان داسې قوم دی
چې په زور در سره جنت ته ونه ځي خو په صلاح او مشوره دوزخ ته هم در سره ځي که هر سړی په خپله ټینګ شي چې د بعد زما مزه شین دی زما د مرغلرې مزه شین دی بل طرفان سره موقف نشي خو هر کس سره گذشت هغه د غره په سر چې کومه لار ده هغه اوس کومه ده په دې هغه دا ده چې وروره دا د سره دلته طرفونه معلوم دي شخصیتونه معلوم دي مدني ټولنې معلومې دي د ټولو په شریکه دا خلیزه د پونس کې لګیا دی لیست جوړ کړي په شریکه د هر چا سهم دي معلوم کړي د هغو د هغه په حساب د مذاکراتو دپاره سهم چې ته یو کس راولېږه ته دوه راولېږه دغه حساب یو کس دغه دا کس څومره چې سهم کېږي طبیعي خبره ده د هغوی حضور د هغه طرف حضور که ضرور وي که نه بیا دې نه پکې لېږي بیا دې شرمغني ولېږي بیا دې خبرې ورسره وکړي که ضرور وي خو طبیعي خبره ده د هغوی حضور چې حضور یو نفر هم ضرور وي یو خپله بیا تاییدوي د حکومت رسمي ادرسونو سره هم چې غږېږو خلیزه سره هم چې غږېږو ټول دا وایي چې مشورې روانې دي او دغسې به کېږي لکه تاسې چې وایي ولې ګیلې لا په خپل ځای پاتې دي یعنې سیاسون وایي چې نه دي شوي دغسې اوس موږ ته هغه حقیقت نه ښکاري خلیزات خبرې کړي طرفونو سره خلیزات کړي دي شک نشته په تخنیک په جزئیاتو په ټولو مسلو حتی په تعداد نفرو چې څونه بدعت وي 15 وي 10 وي 8 وي 20 وي ټول مجموعي هیئت او څوک باید پکې حضور ولري د چا نمایندګي وکړي په دې خبرې شوي خو دولت زه نه پوهېږم ګوته حکمتیار صاحب څه مجبوریت لري چې وایي چې نه ما سره مشوره نه ده شوې زه څه مجبوریت لرم چې ما سره مشوره هم شوي یا و مشوره سره وشوه ما ونه منله چې نه ده شوې خو اصلا نه ده شوې یا کارزی صاحب څه مجبوریت لري ولې په دغه غړولو سترګو کې خلک دروغ وایي خو دغه نن د جمیل سلیمان ما یو څه واورېده چې حکومت ټولو ته د سولې وزارت لکه تاسو هم یادونه وکړه رحیمي صاحب یې خبره تللې مکتوبونه استولي چې تاسو خپلې طرحې راواستوئ وایي چې تقریبا ټول لوري طرحې راستولي او 2 ادرسونه پاتې دي چې طرحې یې لا نه ده رالېږلې شاید اشاره ډاکټر صاحب عبدالله کرزي صاحب ته وله نورو طرحې صاحب نه ده ورلېږلې ښه نه ده ورلېږلې کرزي صاحب نه ده ورلېږلې عبدالله ته ورلېږلې نو چا ورلېږلې چا نو دغه طرحې ولې نه ورلېږئ ګوره یو خو اوس مسله انتخابات نه وروسته بل اړخ یې ونیو او بالکل انتخاباتو نه مخکې د فکر نه کوم چې طرحه دې غوښتي او چا ورته نه یې ورکړې که نه طرحه خو پروا نه کړي چې د هیات وټاکل شو د مذاکراتو کمیسیون وټاکل شو بیا به هغه خپله طرحه جوړوي که نه طرحه به جوړوي خپل اهداف دي هر سړی به د خپل ګوره دی صاحب لږ هغه هم وکړي که نه تمسخر چې یو نفر 2 نفره خپله طالب یې د هغه چا سره خبرو ته کینم چې ما سره جنګېدلي حکومت سره عملا جنګېږي که نه د امنیتي ځواکونو مشرق حکومت جمعیت اسلامي پخوا چې ورسره جنګېدلي په تاریخ کې جنبش دی دواړه حزبي وحدت اوس بحث دا دی چې د جمهوریت له ادرسه موږ مجبور یو چې د طالب د شرایطو تابع واوسو چې ښه طالب وایي چې زه دې سره نه کینم ټول باید ووایو چې طالب نه کینو راځئ چې دا نفکو بهتره نه و چې موږ یو صف ونیسو طالب باندې شرایط ومنل سي صحیح ده خو چې دا زمینه به صحیح ده شي او بالکل دا په هغه وخت کې کېږي چې جانبیان ګذشت وکړي یو د بل په یو طرف باندې یو طرف گذشت نه کیږي یو استدلال لکه جانبانو گذشت ضرورت دی استدلال کیږي دا لکه اصولي صاحب چې ویل ډېر ادرسونه د استدلال کوي د حکومت دننه هم ځینې ادرسونه د استدلال کوي چې دولت د مقننه قوه لري قضایي قوه لري مجریه قوه لري دولت د حکومت د قانوني حقوقي یا اصولي مسؤلیت او صلاحیت حکومت ته ورګرځي که سبا د سولې پروسه کې داسې یو څه کېږي چې هغې کې تاوان کوو نو د خلکو لاس او د دغه حکومت ګریوان به وي نو پر دې اساس باید حکومت پرېښودل شي چې رهبري او ابتکار د پروسې په لاس کې ولري کاش کې دا داسې د حکومت انتخابات شوي وي چې پکې د افغانستان خلکو برخه اخیستې وي پاک او شفاف نتیجه اعلان شوې وي او د هغې په نتیجه کې یو قوي حکومت منځته راغلی وي بیا اصل په سترګو کې د تا خبره صحیح وه چون نتیجه د انتخاباتو متنازع ده هېڅ ډلې نه ده منلې مشکل په دې کې دی اوس بلې خوا نه یو اړخ دا مشکل دی دویم اړخ طالب په دې خبره ټینګ دی چې نه زه د حکومت سره خبرو ته نه کښېنم اوس به ته ولاړ داسې پیدا کې چې حکومت پکې داخل شي هماغوی داخل شي او هماغوی داخل شي او دا خبرې هم راکامې نه شي سلامت اوسئ نظري صاحب عیب څه دی که مشوره وشي موږ متاسفانه یو پاشلې حالت کې یو د سولې بحث مهم بحث دی کاش کې ما حد اقل خپلو ګاونډیانو زده کړی وای چې په لویو مسایلو کې هغوی ټول په یوه خوله کېږي او هغوی که دیموکرات ګوندونه دي که اسلامي دي اوس ګیلهمن دي سیاسون د دې انجام څه کېدی شي خبره پر مشوره نه ده د سولې پروسې ته تر طالبانو عبدالله او د ده متحدین ډېر مضر دي
ډېر نه مزاحمت ضرر یې چېرته دی راځئ خلکو ته ووایاست مزاحمت یې په دې ځای کې دی چې دوی سره دا نظام نه پېژني، دا انتخابات نه پېژني، اساسي قانون او د هغه څار چې کمیسون دی یو کمیسون فیصله یې کړې ده په رسمیت نه پېژني، دولت په رسمیت نه پېژني، د دولت سره د افغانستان په تاریخ کې حتی ممکن د جهان په تاریخ کې موازي دولت جوړوي، د ستر خیانت مرتکب کیږي. د دغه رقم سړي سره چې تر طالب ډېر مضر دی سلا کول بالکل د عجب. او هر څوک په افغانستان کې په دې چې ویش پر پیسو دی، څوک په دې وایي چې دا شیعه ګوندونه یا سني ګوندونه یا افغان ملت چې هر وخت یې جګ شمله وه د پاپا صاحب شمله وه او اوس راځي د عبدالله سره درېږي. سیاست دی ګورئ قطعا نه دی. یو څوک چې موازي حکومت جوړوي، یو څوک چې خپل ملیت تکلف او کودتا کوي، انتخابات کودتا کوي، ته بیا مخې ته درېږي. دا خو ځکه نه منم چې کوچتا کوي چې دغه کمیسون د اساسي قانون پر اساس جوړ شوی دی، د دغه مخالفینو پیشنهاد کړی دی. د عبدالله هېڅ خور ورور مور پلار نشته پشتې کې. که تا وګټل هغه صحیح دی او که ما وګټل نو ما کوجتا کړې ده. دا په ټوله دنیا هغه انتخاباتي بحثونو ته راځو ځکه اختلاف زه دا وایم نظري صاحب چې کله د تاسو نظر دا دی یا تحلیل مو دا دی چې دغه ګروپ یا دغه ټیم یا دغه شخصیت مؤثر نه دی او لازمه نه ده چې مشوره وسره خو بیا لاړ سئ مخکې باید حکومت لاړ سئ مخکې ښځه مې کوئ. زه وایم چې دا ګرد مؤثر دی اما دا د دوی وظیفه نه ده. ته ګوره ښه ولې زنډېږو بیا د حکومت لاړ سئ مخکې نه چې زنډېدلې زه به تا ته ووایم دا ټوله خلک دې غوړ ورته ونیسي. اصولي صاحب او استاد شهزاد یم د دې شاهد وي چې طالبانو ته چې فقط کیلي د چا په لاس کې ده، د موجوده دولت په لاس کې ده کیلي. که د دغه تلویزیون کیلي ستا په لاس کې وي نو زه به داسې درته راځم لکه هره ورځ چې تر اوسه راغلی یم. دا خبره چې بیا یې نو نه کوي، طالب یې نو نه کوي، طالب یې نه کوي، طالب یې وکړي. د مشورو خبره چې دا حزب اسلامي یو وخت ویله ولکل چې یو امریکا په پاکستان او انګلستان او ایران کې وي زه ولاکه راسم. اوس د دغه امریکا تر بیرغ لاندې د یار کار کوي. طالب به داسې راځي. زه تا ته د یو کندهار سړي په حیث وایم چې په هېڅ دولت کې مثلا په د اخرو دولت کې نه لرم یا هېڅ وخت مې نه دی لرلی. زه تا ته وایم چې طالب به راځي 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 که نه رالی د دغه استادانو مخ ته به مې د لاسونه راپرې کوي. منتها هغه ناز و نخرې کوي، هغه ته پیچونه ورکول سوي دي، هغه ته ویل سوي دي. د طالب بحث به پرېږدو. دلته چې موږ څومره جوړه دغه د همشموله ټیم یا د مشورو یا د ولې همشموله ټیم د امریکایان ولې همشموله زه راغلی یم نن د امریکایان وایي امریکایان وایي امریکایان خو ته خو ما ته وویل چې اشرف خلیلزاد په امریکا کې افغان دی، دلته امریکایي دی. هغه ورته ته ویل دي دا ترامپ چې مذاکرات د چین سره کوي، ترامپ چې مذاکرات د اروپا سره کوي، ترامپ چې د طالبانو سره خبرې کړي دي، کم یو د مخالف حزبو یا د اپوزیسیون د حزب سړی د ترامپ سره راغلی دی و قطر ته ورته ویلي دي چې بابا 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 زه تا ته خبره کوم دا د ناز و نخرې دي او دا نور ټوله دا کار کوي. زه تا ته وایم چې دا به وکړي، فقط یو شرط زه لرم. یوه خبره تا ته اصولي صاحب ته وایم چې دوی باید اشرف دا دولت ساز ټیم یا اشرف غني یا هر څوک چې دی زه هېڅ علاقه نه ورسره لرم ولې زه د دولت په حیث پېژنم، د مرکزي دولت په حیث چې دا مقاومت وکړي. که تېر پلا مقاومت جان کیډي سره کړی وای زه تا ته قسم درته اخلم دا 50 کاله سیاست کې زما تجربه دا ده چې نن به دغه جنجالونه نه وای چې په هغه وخت کې زه د اشرف غني پر ځای وای ورپرېښول مې ورته ویل مې چې زه استعفا کوم، زه اپوزیسیون کېږم، زه نه کوم. یعنې د ده استعفا به ډېره مؤثره وای. زه یوه خبره تا ته کوم، استاد ټیم کوم، د ټیم کوم، د دا ټوله وخت کې ته خو بیا بیخي با تجربه سړی دا 4 کاله چې تا مصاحبې کړي د خلکو سره موږ د 2 سره حکومت شکایت لرو. اوس موږ 8 سره حکومت راولو، اوس موږ 10 سره حکومت راولو. د خدای دپاره 2 سره حکومت ټوله زموږ د جامع کار جنجال ته واچاوه. نو اوس خو زه تا ته هم څنګه مصاحبه د اشرف د دغه حزب اسلامي سره اوس هغه هر ماښام وایي چې دا رئیس جمهور نه دی، دا دروغ وایي، دا کوجتا کړې ده. د دغه رقم سړي سره د مشورې کولو ضرورت شته په دا ټوله د دوی په جبهه کې، یعنې د عبدالله په جبهه کې چې ډېر حساب موږ پر کوو پر افغان ملت یې باید وکړو. ځکه پخوانی
ډېر با افتخاره تاریخ لري د پاپا د وخت چې دغه سوی دی بیا تر نن ماښامه پورې اما دا چې دغه رقم دلایل وایي او وایي چې یا د اشرف غني په عبدالله پسې ډېر پښتانه زه د یو کندهاري په حیث درته وایم چې هېڅ بس هم نه لرم او نه به هېڅ وخت ومنم چې په ټوله غرب د کندهار کې هر څوک نن حالت پر هغه چا وایي چې د عبدالله سره دی نو دی وایي دا ملت نه دی سیاست د انتخاب د حق دی سیاست کوي دلته خلک دي زوام وجه کې لیکن خپل سرخط چې پښتونواله دی هغه ولاړې خراب سو کندهار یې بالا نه مني کندهار به څور ښه زه دا ضرور نه دی چې هر څوک به کندهار مني یا کندهار خو اسمان نه دی چې څوک یې باید ومني لیکن د پښتنو یوه غټه برخه ده د پښتنو چې بیخي د اشرف غني سره نه وه جوړ دراني و غلجي و په دې مسله کې نن هغه اشرف غني د افغانستان دولت دی بد دولت دی خراب دولت دی ناکاره دولت دی مګر دولت دی مسلط دی هر څوک چې نه مني د ملي منافعو سره جفا کوي ډېره مننه کور ودان سلامت اوسئ اصولي صاحب یو مطلق یو اصولي بحث دی چې پر معیارونو یې کوو چې ښه په نړۍ کې داسې شوي دي او داسې شوي رښتیا هم په نړۍ کې چې ټولې سولې او د سولې تړونونه شوي دي حکومتونو له مخالفینو سره کړي ولې یو بحث د شرایطو تابع دی د شرایطو تابع په دې ده چې په دغه مثلث کې حد اقل 3 اړخونه هغه دي چې په دغه مربع کې البته 4 اړخونه دي چې افغان حکومت او سیاسیون او امریکایان او طالبان په دې کې 3 هغه دي چې وایي چې مطلق د حکومت تر سلطې لاندې دغسې وضعیت نه مني مثلا طالب وایي زه داسې پلاوي سره نه کېدم چې حکومت رهبري وکړي او نوم یې د افغانستان دولت وي زه د ټولو افغانانو سره چې د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي لا کېناستلی شم امریکایانو سره هم چې کېنې موږ په مقرر توګه دا پوښتنه ترېنه وکړله چې کولی شي چې دغه ټیم ته د افغانستان دولت نوم ورکړو هغوی وایي چې نه همشموله ټیم چې د ټول افغانانو نمایندګي وکړي او سیاسون خو لا وار د مخه وایي اوس کله چې شرایط دا ایجابوي ولې حاضر نه یو چې لاړ شي همشمول ټیم ته کیسه دا ده امریکایانو طالبان مرزا صاحب چې ویل طالبان حاضر نه دي چې دغسې خبرې مخته ویسي طالبانو ته واک چا ورکړی دی چې دوی وایي زه چا سره غږېږم او چا سره طالب د دا ومني چې حکومت سره جګړه ده که اوس حکومت وایي تا سره نه غږېږم ستا د سلطې لاندې هر څوک چې دي زه د هغې سره غږېږم دا کېږي تر هغې چې طالب دا ونه مني یعنې دغه لوبه دغه شروع شوې ده د هغه د باجوا په خوله باندې د امریکا په خوله باندې دا شروع شوې ده چې بیرته حالت هغه یوه لسیز ته بیایي لکه د بینسیوان مسایل چې وو موږ ته پکار ده زه همدا وایم چې و افغانان راټول شئ د سیاسي موقفونو د څوکیو د دې مسایلو تیر شئ د یو کال 2 کاله ښه دا هغه څه دي چې شهزاد صاحب هم ویلې موږ باید له یو څه تیر شو موږ باید کلک او ټینګ پر یو څه ونه درېږو باید یو څه انعطاف ولرو وخت یې رسېدلی چې یو بل ته لږ څه خودګذاري ولرو او سره تفاهم وکړو له کوچنیو اختلافات او یا هم له هغه موضوعاتو چې ډېرې د ګټې تامین بحث دی له هغې لږ څه راتېر شو خو اوس خبره دا ده چې ټول دا خبره کوو مهمه دا ده چې څوک باید اول قدم واخلي تر ټولو مسؤلیت ډېر ورګرځي حکومت ته چې اجماع جوړه کړي اجماع په خوښه نه جوړیږي دوی سره ځکه امریکا یې په څنګ کې ده دلته باید د زوره کار واخلي د هر ګوند څخه د یو کس راولي هغه ګوندونه چې په اوس کې مطرح دي یو کس دې راولي مګر مشري باید د حکومت سره وي که نه مشري چا ته ورکوي مشري خلیلي ته ورکوي مشري هغه رباني ته ورکوي مشري چا ته ورکوي تاسو احدي ته یې ورکوي یو څوک راوښیي چې دا ټول پرې راټول شي د حکومت پورې شته دی بې له حکومته دا ناممکنه ده دا خیالونه دي یعنې جوړوي په دوی تا نه مني وایي دا حکومت په درغلۍ راغلی کودتا یې کړی هغه یې کړی دا یې کړی ښه چې دا نه منې زه تا څنګه راولم څنګه دې په غېږ کې ونیسم ته خو اول دا ومنه ډېره مننه سلامت اوسئ د سلن فرصت لرو شیرزاد صاحب تفاهم لپاره موږ ډېر اختلافي ټکي لرو د هغې په وړاندې خنډ جوړ شوی دی وخت نه درځله چې ځینې سیاسي مسایل له هغې ډلې د انتخاباتو بحث هم یوې خوا ته پرېږدو او اولویت ورکړو د سولې خبرو ته ولې نه سوله مهمه ده انتخاباتو نه پخوا موږ دا خبره کړې وه یو د اختلاف ټکي چې موږ د غني سره همدا و چې موږ دپاره موږ سوله مهمه ده انتخاباتو نه اوس هم موږ دپاره سوله مهمه ده د انتخاباتو نه هم درته نه بر دا ده چې د هغې دپاره یو تخنیک په کار کول دي په زور نه کېږي که حکومت یې کولی شي نو بیا حزبو ته ولې ګوري خپل هدف وټاکي خبرې دې ورسره وکړي که چېرته د حزبونو موجودیت ضرور وي بیا د حزبونه خپل نمایندګان تعین کړي بیا دا معنا ده چې حزب به د ما یو نفر بل سړی پکې تعینوي په خپل حزب پوه شه خپل سړی به در معرفي کړي خپل سړی به معرفي کړي دا د یو او د خبرو لپاره باید یو تخنیک جوړ شي چې یو واحد لیست سم د جدا لیستونو طرفدار نه یو واحد لیست ټول په شریک لاړ شي په هغو ته کینی
کلاکل د حکومت سره اختلاف وي نظام خو بیا ټول یو نظام کې موږ ژوند کوو یې نظام نه به دفاع ټول په شریکه کوي دفاع به د نظام نه په شریکه کوي او د دې لپاره به تخنیک کار کول پکار دي دا چې دا وساطت خلیلزاد کوي بل سړی کوي بل سړی کوي خو په زور دا کارونه نه کیږي چې والا په زور به څوک په چا تحمیل کړي د افغانستان کې ډېر خلکو په زور باندې خلکیانو هم دا هغه وکړی وي موږ مچ په توپ ولو او د اتوم چته لاندې ژوند کوو او بیا هغې نه وروسته مجاهدینو هم دا زور وویللو کابل په وینو ولړلو او وروسته طالبانو هېچا په زور نه ده شل کړې وروسته نشي څوک پشي ډېره مننه کور ودان درې وړه مېلمنو څخه مننه کوم د بحث موضوع مو د سولې بین الافغاني مذاکرات چې طالبان وایي چمتو دي خو تر څو چې 15000 بندیان خوشي نه شي دوی په بین الافغاني مذاکرات نه ځي حکومت وایي چې 15000 بندیان په یو ځل نه خوشي کېږي خپل شرایط ورته لري 1.5 زره هغه چې آماده کړي دي دپاره چې خوشي لا نه دي خوشي وایي چې طالبان په هغې هم اعتراض لري چې خوشي کېږي ټول په یو ځل خوشي دغه هغه څه وله چې د مقاطبې په توګه د سولې د بحث پر وړاندې مطرح وله والله هم نه دي حل شوي اخواته سیاسون هم له هماغسې په مخالفت کې د حکومت سره او حکومت هم هڅه کوي چې دوی سره مشوره وکړي ظاهرا دا کوي چې دوی سره مشورو لړۍ روانه کړې ده بحث دا دی چې بین الافغاني خبرې پر وړاندې څوک خنډ دي یا بالاخره ولې نه شروع کېږي کله چې ټول دا کوو چې باید دا خبرې شروع شي دا کوچني تخنیکي مسایل ولې د دې خبرو مخه نیسي په دې هکله مېلمنو بحث وکړ تر بیا هم پاک کلامه